مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو پلار او زوی ناستو نو دا بوډا او زوی ځوان نو دا بوډا پلار یې زوی ته وایي دې دیوال باندې قارغه ناستو ای بچې دا په دیوال څه دي بابا قارغه دی وی څه دي وی قارغه دی که ای بچې څه دي وی قارغه دی که هسې رانیغ شو ای بچې څه دي وی په سترګو ړوند دی شل ځله مې ته قارغه دی که نا پلار ورته وی بچې ستا نه مخکې مې ولیده خو چې ما ورته دلته کېناستو نو ما ته یو قصه را یاده شو دقه چې ته زما غېږ کې ناست وې او په دیوال قارغو نو تا ما نه تپوس وکړو ما تا نه تپوس وکړو تا ما نه تپوس وکړو بابا څه دي مې قارغه دی تا بیا وې څه دي مې قارغه تا بیا وې ما وې قارغه تا بیا وې څه دي ما وې قارغه چې څومره تا تپوس کوو ما به د شونډې ښکلولې مې چې ته بیا بیا تپوس وکړې او نن کې مې څلورم ځل نه زیات کړی وې نو څپېړې ته دې لاس جوړ کړی دا سم مثال دی ارې څه وایي رواني یې خوند کوي داسې ده که نه د پلار د ګیره نه راونیسي چشمو ته یې لاس کي اتې راوغورځوي څپېړم ته وباسي او ورته خاندي او چې معمولي غوندې پلار دویمه خبره کوي نو په دوی بده لګي کور کې راته غب غب کې د جومات ته ذکر کوه کور کې دې پړق پړق جوړ کړي دي خوب نه دې وویستو درته وایو پرهېز کوه نو پرهېز نه کوې ټوله شپه ټوخېږي د خوبه دې وویستو د جومات کې ذکر داسې به تا سره